عبدالقادر جیلانی رحمه الله دا انتهایی لوی بزرګ دی شوی د ده په اړه علما کرام فرمایي چې د خپلې مور د یو قافلې سره یو ملک ته په سفر ولېږلو چې د علم حاصل کړي او د ده عمر څومره دی 10 کاله حضرت عبدالقادر جیلانی رحمه الله د ده د تربیې ته اوس ګوره مور ورته دا تربیه ورکوي بچیه علم ته خو دې لېږمه د قافلې سره خو پام کوه بچیه چې قتلېږم او په مرۍ درته چا چاړه ایښي چې ګوره دروغ ونه وایي بس بچي ته دا تربیه دا یې ورته په ذهن کې کېنوله چې بچي ګوره دروغ به نه وایي که هر رنګې حالات او مشکلات په تا باندې راځي دروغ به نه وایي ښه صحیح ده بچي ته دا تربیه ورکړه خو بچي ته یې ووایي بچیه په لاره کې اوږد سفر دی ته چې کله تر منزله پورې رسېږي زه به داسې کار وکړم دغه بډه چې ده په دې کې به درته یو 100 روپۍ وګنډم که کله دې په کار شوې دا بیا راوباسه په دې باندې ځان خرڅ نور روپۍ خو به در سره په جیب کې ایښي خو دغه روپۍ د احتیاط په توګه چې چېرته در باندې غله راووتل څوک راووتل دا به درته پټي غله به درنه د ښکاره روپۍ واخلي خو دا به در سره وي د احتیاط په توګه ښه صحیح ده دی چې لاړو قافلې سره روان دی یو ځای پورې سفر کوي چې رسېږي یو منطقې ته نو دلته پرې غله راوځي ډېر زیات غله دي د عبدالقادر جیلاني رحمه الله د 10 کالو ماشوم دی په دغه وخت کې نو د غلو دا چې کوم مشران ول دا ټول راغلل تورې او غشي یې راویستل قافله یې محاصره کړل څه چې د خلکو سره ټول یې ترېنه واخیستل دغه وړوکی ماشوم چې د 10 کالو ماشوم دی یې تلاشي 100 روپۍ چې ورسره یې دا یې ترېنه واخیستلې بیا ورته وایي وایه بچې نور خو به در سره صحیح نه وایي شته را سره وایي چېرته دي وایي په دې دلته بډه کې دي را سره مور راته ګنډلې دي وایي که چېرته غلو مو ګیر کړي که نه دا به سره ته پټي ولې دروغ دي ولې ونه دي تا خو دروغ ویلی شو چې را سره نشته وایي ما ته مې مور داسې تربیه را کړې ده ما ته مې مور ویلي دي ګوره بچې که هر رنګې حالت په تا باندې راغلل ګوره چې دروغ ونه وایي که خدای دې وکړي چې تا په مرۍ باندې چاړه ایښې ولالې کړي چې دروغ ونه وایي وایي ما ته مې مور داسې ویلي وایي ښه دا د غلو مشر چې راشه ماشوم څه وایي د 10 کالو ماشوم دی د مور خبره مني مور ورته ویلي چې دروغ مه وایه دې دروغ نه وایي موږ ته الله جل جلاله ویلي چې غلا مه کوئ موږ د رب نافرماني کوو دی د مور نافرماني نه کوي وایي موږ ولې غلا وکړو چې دی دومره عقیده یې پخه ده چې دغه روپۍ ترې واخیستل شي کېدای شي یو څه وخت بعد مړ شي او موږ په خپل رب باندې دومره کمزوري عقیده دغه دا څومره غلي چې یو 40 نفره یا فی روایتونو 20 نفره غلي چې دا ټول راغله د وړوکي ماشوم د عبدالقادر جیلاني رحمه الله په لاس یې توبه وکړه ټول صحیح مسلمانان شو د یو ماشوم د تربیې د لحاظه یو ماشوم ته چې صحیح تربیه ورکړې ټوله ټولنه ورسره اصلاح شوه